بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 18مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې 18مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د والي په مشرۍ د دغه ولایت د ادارې غونډه او د خلکو د ستونزو پر وخت په حل کولو ټینګار. له امنیتي مسؤلینو سره د هرات د علماو د ولایتي شورا د غړو ناسته او له خلکو سره پر ښه چلند ټینګار. او د مالی کال له پیل څخه تر اوسه د هرات ښاروالۍ د ادارې لخوا له 100 میلیونه افغانیو زیات عواید راټولول. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. د ولایت مقام اداري ناسته د ټولو حکومتي ادارو مسؤلینو په شتون کې د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار په مشرۍ ترسره سوه. د حکومتي ادارو مسؤلینو په دغه ناستې کې خپلې کړنې او لاسته راوړنې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. بلخوا هم د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار په دغه ناستې کې د سیمه ییزو مسؤلینو کړنو څخه قدردانۍ ترڅنګ له هغوی وغوښتل چې پرته له کوم خنډه د اوسیدونکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي. هغه همداراز له یادو مسؤلینو وغوښتل چې په پوره رښتینولۍ سره د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. شیخ اسلام جار همداراز د قانونو پر راسربیره کولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې د لویو اقتصادي پروژو په پیل سره به ډیر ژر د هرات اوسیدونکي د لوی اقتصادي تحول شاهدان واوسي. د هرات ولایت عالمانو د هرات ښار د بیلابیلو سیمو د امنیتي مسؤلینو، ښاروالۍ او استخباراتي مسؤلینو سره په کتنې کې له خلکو سره د هغوی پر ښه چلند ټینګار وکړ. دوی وایي چې د اسلامي امارت د مسؤلانو ترمنځ توافق او اتحاد د حکومت له اړتیاو څخه ګڼل کیږي او د مجاهدینو ترمنځ باید یووالی وساتل سي. د بیلابیلو حوزو د امنیتي، استخباراتي او ښاروالۍ په څانګو کې د اسلامي امارت مسؤلانو او امیرانو د دغه ولایت علما کرامو او اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به ښه چلند وکړي او ستونزو ته به یې پاملرنه او رسیدنه وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د علماو ولایتي شورا د امنیتي او استخباراتي مسؤلانو او د دې ولایت د بیلابیلو حوزو له امیرانو سره وکتل. دغه غونډه له ولس سره د اسلامي امارت د مسؤلانو پر ښه چلند او شفقت او د دوی ترمنځ د یووالي او هماهنګۍ په اړه د دیني علماو د ټینګار له مخې ترسره سوه. اگر شما به طرف این ملت به پیلک تروش نگاه کنید، اگر به این ملت شما به خشم گرزنید، اگر به این ملت شما طوری ثبات کنید که مردم پریشان بشه، این ملت آزرده میشه، چون ملت رنجیده. زمان این نظام استقرار پیدا میکنه که ملت از شما باشه، زمان ملت از شما میشه که با ملت عطوفت و مهربانی برخورد نیکی داشته باشید. مجاهدین با مردم باید یک رویه نیکی داشته باشه که او رویه ما از شریعت اسلام میتونیم اخذ کنیم، نه از مفکوره قاصر خود. دستورات نبی کریم صلی الله علیه و سلم که به صحابه کرام میفرماید انما هلک من کان قبلکم، کسانی که پیش از شما، امتی هایی که پیش از شما بودند به سبب اختلاف هلاک شدند. یعنی خواستار مردم و خواستار علمای کرام و شورای ولایتی ولایت هرات اینه که خود امرا مسئولین با مردم برخورد نیکی داشته باشه و مردم هم با امرای خود یک محبت خاصی داشته باشه، چون سبب هلاکت و فتنه‌گری در یک کشور اسلامی واقع نگرده. دینی عالمان وایي د اسلامي امارت نظام د خلکو په هیلو ولاړ دی او په سر کې هغه معزز علما دي چې د ولس خدمت ته ژمن دي او له خلکو سره د ښه چلند ترڅنګ باید د دوی ستونزې هم حل کړي.
دوی امنیت د اقتصادي او کلتوری پرمختگ لپاره مهم گڼي. در تمام دنیا تنها حکومتی که 100% اسلامی هست الحمدلله حکومت امارت اسلامی هست. خدای ناکرده نشوه که این تکبر ما این تجبر ما سبب ضعف این حکومت اسلامی ما نگرده. یو شی چې نن موږ نظر ورته کوو اتفاق په مابین کې د مجاهدینو دی. مجاهدین مسئولین افراد د اسلامی امارت باید اخلاص په مابین کې وي، اتفاق په مابین کې وي، شفقت په مابین کې وي. پر خلکو باندې وصایي وکړي، خلکو ته مشقات مه جوړوي، خلکو ته تکلیفونه مه جوړوي. وبشرا خلکو ته خوشحالي ورکوي رسول الله. خلق دعوت کوي، خلق خوشاله ساتي چې د خلکو اسلام ته نورم شوق وسي، نورم د خلکو زړونه تر دغه لا په اخلاص باندې سي. ولا تنفر نفرت مه ورکوي خلکو ته، داسې کارونه مه کوئ، داسې ویناوې مه کوئ چې سبب د نفرت سي، خلک ستاسو څخه بد وسي، خلک ستاسو د حاکمیت څخه راضي ونسي، خلک د اسلام د نظام څخه ترشا سي. داسې عمل د خلکو سره مه کوئ. په ورته وخت کې د اسلامي امارت یو شمیر مسؤلان او امیران وایي هڅه کوي چې له هیوادوالو سره د صادقانه خدمت ترڅنګ ښې اړیکې ولري. الحمدلله موږ خپلو کارمندانو دا توصیه کړې ده د خلکو سره ښه برخورد وکړي، اخلاق او اخلاص ولري، د خلکو کارونه پر موقع باندې اجرات وکړي. لکه څرنګه چې موږ 100% خلکو ته د زمینه د کار برابره کړې ده او پر موقع باندې کارونه انجامو، 100% د خلک هم موږ سره همکاري وکړي، ځکه چې ښاروالي یو داسې نهاد دی چې هغه و خلکو ته خدمات ارائه کوي پر برابر د صفایي او د جواز او عوایدو زموږ سره باید همکاري ولري چې موږ دوی ته ښه خدمات وکولی شو عرضه کړو. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د علماو ولایتي شورا د پخوانیو مجاهدینو، دیني عالمانو او د اسلامي امارت د مسؤلانو په ګډون له بېلابېلو ډلو سره د اړیکو او همغږۍ د رامنځته کولو په موخه غونډې کړې دي. د هرات ښاروالۍ وایي د روان کال له پیله تر اوسه یې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دوی په وینا په دې موده کې د دغه رقم عوایدو راټولول ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله به د دې ریاست د عوایدو کچه لوړه سوې. د هرات ښاریان هم د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري د پراخو پرمختیایي او بیا رغونې پروژو د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې ولسونه باید له مسؤلینو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د روان کال له پیله تر 2 میاشتو زیات وخت تیر سوی. د هرات د ښاروالۍ د ادارې د مسؤلینو په وینا په دې موده کې هر ورځ شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. بیشتر از 100 میلیون عواید جمع‌آوری شده. ما تقریبا از روزانه از 1 میلیون تا 2 میلیون عواید داریم. از 1 میلیون تا 2 میلیون ما روزانه عواید داریم. دیگه نظر به ما نمایندگی که برای ما که بانک خصوصی قرارداد داریم و اندازه‌ای که رسیدگی میکنه، شما شاید از مرکز خدمات مراجعین هم دیدن کرده باشین و الحمدلله عواید ما روز به روز بیشتر میشه و اسمی که ما قبلا هم گفته بودیم که عواید 1400 یک نظر به 1400 40% افزایش یافته بود و انشالله ما امیدوار هستیم که عواید 14 ما نظر به 14 بیشتر از او شود. د دې ترڅنګ د ښاروالۍ د ادارې د ښاري حکومتولۍ مشر ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د 1402 پراختیایي پروژو عملي کار پیل سي چې تر ډیره د هرات ښار د یو شمیر مهمو او سړکونو پاکول او پخول هم شامل دي. امسال نظر به نیاز و ضرورتی که بود ما بیشتر از 50% بودجه خود به سرک‌های کلان اختصاص دادیم که در او سرک پل هاشمی است که تا واده او سرک ما انشالله سرکه میکنیم و همچنان سرک نمبر 1 که از مرکز مردم که میایم مهمانای اگر از طریق طیاره بیا و از طریق موتر بیا اوجا دکانهای مسترجاس و جا خب نشینی کردیم و انشالله او سرک هم در پلان گرفتیم و همچنان سرک شیدایی در پلان ماست و سرکی که دو سرکه تخت سفر سرک تخت سفر تا دروازه درغندی انشالله ما
سرک‌های بزرگ و کلان که نیاز برشان بود بیشتر از 50% بودجه خود امسال و سرک‌های کلان اختصاص دادم. د هرات ښاریان هم د ښاروالۍ د ادارې د مسؤلینو له دې کړنو هرکلی کوي او وایي چې له مسؤلینو سره پوره همکاري کوي او ټینګار کوي چې د سړکونو په پخولو سره به د ګڼه ګوڼې مخه ونیول سي. خوشحالم به عنوان یک شهروند که پروژه انکشافی که شهروندی هرات مد نظر گرفته در هرات شروع بشه، انشالله که به زودی شروع بشه و هرات خود شما میفهمید که یک شهر کلانی هست و نیاز است که پروژه ها در ولایت هرات بیشتر تطبیق بشه. از ازدحام جلوگیری میکنه دیگه حادثه کمتر میشه، دیگه به خیر ملت، به خیر جامعه، به خیر ملت. دا ټول په داسې حال کې دی چې په 1401 کال کې هرات ښار د ډیرو بیارغونې او پراختیایي پروژو د تطبیق شاهد دی. د هرات شپږم مینار چې د تیرو 4 لسیزو جګړو له امله ړنګ سوی د بیارغونې چارې روانې دي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د 5م مینار د بیارغونې له چارو څخه د لیدنې پر مهال له شپږم مینار څخه هم لیدنه وکړه او د دغه مینار د بیارغونې د چارو د پیل لپاره د هڅو خبر ورکړ. د هرات شپږم مینار د تیموریانو د دورې یو له مینارونو څخه دی چې په هیواد کې د پخواني شوروي د وخت جګړو د دې تاریخي مینار په څیره سخته ګزارونه وکړل او د بشپړې ویجاړۍ له ګواښ سره مخ دی. دا مینار د نورو 5 مینارونو په منځ کې نه لیدل کیږي ځکه چې نیمایي د هغه وخت د کمونیستي رژیم د جګړو له امله ویجاړ سوی. د مولانا حقانی په وینا د 5م مینار د بیارغونې له پای ته رسیدو وروسته به د شپږم مینار کار هم پیل سي. ښاغلی حقانی وویل چې د دغه ولایت تاریخي مینارونه د هرات د تیموریانو د دورې د غوړېدلي هنر اوج او د حکومت د ځانګړې پاملرنې وړ دي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس دغه راز د اطلاعات او کلتور وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې د دغه مینار د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې کړي. د یادونې وړ ده چې د هرات کلتوري مینارونه هم په دې سیمه کې د تیموریانو د واکمنۍ او پیاوړتیا نښه ده او د بیارغونې او ساتنې په برخه کې د حکومت ځانګړې پاملرنه غواړي. د اطلاعات او کلتور ریاست د هڅو په پایله کې د هرات د 5م مینار او څو تاریخي ابداتو د بیارغونې چارې له 1 کال راهیسې روانې دي. د بهرنیو ګرځندویانو یوې ډلې د هرات له سیاحتي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه 9 تنه ګرځندویان چې له ایټالیا څخه دي د هرات ولایت له ښکلې ولسوالۍ او د سړک له لارې له غور ولایت څخه له لیدنې وروسته دغه ولایت ته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې تا په وروستیو میاشتو کې د بهرنیو ګرځندویانو 2مه ډله ده چې هرات او ګاونډي ولایتونو ته ځي. د امنیتي وضعیت ښه والی او د مهمو سیاحتي ځایونو شتون هرات ته بهرني ګرځندویان راجلبوي. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امریت د شمیر له مخې د روان کال په 3 میاشتو کې 4000 کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو د دغه ولایت ته سفرونه کړي دي او د دغه ولایت له تاریخي سیمو څخه یې لیدنه کړې ده. د هرات د عدلي طب د کارکوونکو لپاره 8 ورځنی سیمینار جوړ سو. د هرات ولایت د عدلي طب کارکوونکو ته د 8 ورځو لپاره د عدلي طب په اړه د پوهاوي ورکشاپ جوړ سو. د هرات په شمول غور، بادغیس، فراه او نیمروز او همدارنګه د تحقیقاتي، نظارت او قضایي څانګو د مسؤلینو په ګډون د عامې روغتیا د مسؤلینو او د عدلي طب د ریاست تر څارنې لاندې د عدلي طب د خدمتونو د څانګې له لارې د حوزوي روغتون د درملو خدمتونو او د مرکز استادان هم شامل دي. په دغه سیمینار کې چې د عدلي طب د ډاکټرانو د مسلکي پوهې د کچې د لوړولو او همدارنګه د عدلي طب اړوند څانګو لکه د محاکمو د تفتیش او څارنې او څانګو ترمنځ د همغږۍ په موخه د عدلي طب د روزنې په 2 برخو کې جوړ سو. په دواړو مواردو کې د کورني روزل شوي استادانو لخوا په تفصیل سره ګډونوالو ته توضیحات ورکړل سول. د سیمینار په پای کې د هرات د عامې روغتیا ریاست او د عدلي طب د ریاست لخوا د عدلي طب د خدمتونو رئیس او استادانو ته د مننې سندونه او ستاینلیکونه وویشل سول. د هرات ښار په 4مه ناحیه کې 800 مستحقو کورنیو ته د سرې میاشتې لخوا مرسته وسوه. د هرات ولایت د سرې میاشتې د رئیس مولوي فضل الرحمن فیاض په مشرۍ د سروي د ټیمونو لخوا د هرات ښار په 4مه ناحیه کې 800 مستحق کورنۍ سروي او وپیژندل سوې. د
سرې میاشتې ادارې د نشراتو رئیس عزیز احمد متین په وینا په دې سروې کې د دې سیمې ټول ګذرونه تر پوښښ لاندې نیول سوي او د یادې سیمې د اړمنو او مستحقو کسانو تر پیژندنې وروسته کارتونه ویشل سوي دي. په پام کې ده چې ژر تر ژره په دغه کورنیو د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري مرستې وویشل سي. په هرات ولایت کې د ورزشي نښو د اصلاح بهیر پیل سو. د ورزشي د اصلاحي بورډ مشر امین الله اڅکزي د دغه بورډ د فعالیت په لومړۍ ورځ له 50 څخه زیات پاور لیفټ کلبونه او یو بشپړ رسمي کلبونه چې له ناقانونه نښو څخه کار اخلي اصلاح او لازم اخطارونه ورکړل. د نښو د تعدیل پروسه په داسې حال کې پیل سوې چې د هرات ولایت اکثره ورزشي کلبونه د غیر مسلکي ډسپلین په نومونه کار کوي او لا هم د نورو امتیازونو په نوم خپلو کلبونو ته ورزشکاران استخداموي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا 2 تنه د نشې توکو د پلورلو په تور ونیول سول. د هرات ولایت د 3مې امنیتي حوزې د پولیسو منصوبینو د یوې پلټنې په ترڅ کې 2 تنه د نشې توکو د پلور په تړاو نیولي دي. له دغو کسانو څخه یو شمېر نشې توکي هم ترلاسه او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه کسانو دوسیه د شرعي او قانوني پریکړې د صادرولو په موخه د هرات ولایت ښاري ابتدایي محکمې ته واستول سوې. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا یو تن د غیر قانوني وسلو د لیږدونې په تور ونیول سو. د هرات ولایت د 9مې امنیتي حوزې منصوبینو د دغه حوزې له مربوطاتو څخه د وسلو د لیږد په تور یو تن نیولی دی. له دغه کس څخه یو میل توپنچه او نشهیي توکي ترلاسه سوي او اوس مهال د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ د منصوبینو لخوا د غلاو په تور 2 تنې ونیول سول. د هرات ولایت د 9مې امنیتي حوزې د پولیسو منصوبینو د دغه حوزې د مربوطاتو څخه د کشفي عملیاتو په بهیر کې 2 تنه د غلا په تور ونیول. له دغو کسانو څخه یو اندازه نغدې پیسې او یو غلا سوی موبایل ترلاسه سوی اوس د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. پنجشنبه هرات ښار اوریاز الوره درجه 20 تیتای 21، غوریان اوریاز الوره درجه 18 تیتای 22، کروخ اوریاز الوره درجه 14 تیتای 18 او پشتون زرغون المر الوره درجه 20 تیتای 21. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د والي په مشرۍ د دغه ولایت د ادارې غونډه او د خلکو د ستونزو پر وخت په حل کولو ټینګار. له امنیتي مسؤلینو سره د هرات د علماو د ولایتي شورا د غړو ناسته او له خلکو سره پر ښه چلند ټینګار. او د مالی کال له پیل څخه تر اوسه د هرات ښاروالۍ د ادارې لخوا له 100 میلیونه افغانیو زیات عواید راټولول. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیدڅښتن ته لاس سپارم.